یو څو ورځې مخکې ما دا شارټ ویډیو کړې وه چې په هغې کې ما د بختي رحمان د ویډیو جوړولو طریقه ښودلې وه. په هغه ویډیو ستاسو ډېر ښه ریسپانس راغی، خو ډېرو ملګرو دا ویلي وو چې موږ ته دا پوره کورس وښایه چې موږ دغه ویډیو څنګه جوړولی شو. نو نن ما دغه کورس پوره فری راوړی دی او دا د هغه کورس اولنۍ ویډیو ده. زه یم ستاسو ورور ودان مومن. ښه په دې اولنۍ ویډیو کې به موږ دا ګورو چې موږ ته د دې رقم ویډیو جوړولو کې څه ته ضرورت راځي. نو ټولو نه اول خو به تاسو لاړ شئ ګوګل ته او تاسو به د هغه کسانو عکسونه ډاونلوډ کړئ، تصویران به ډاونلوډ کړئ د چا په تصویرانو چې تاسو ویډیو جوړوئ. لکه تاسو بختي رحمان ویډیو جوړوئ نو تاسو به لاړ شئ د بختي رحمان یو تصویر به ډاونلوډ کړئ. که صادق تورو سره جوړوئ صادق تورو به ډاونلوډ کړئ، او که جینکو کې ورسره څوک لګوئ تاسو به د هغې ویډیو ډاونلوډ کړئ. هغې نه پس دویم سټپ دا دی چې تاسو به لاړ شئ او د ګوګل پلی سټور نه به جمینای یا چیټ جی پی ټي ډاونلوډ کړئ. او دریم سټپ تاسو دا دی چې تاسو به لاړ شئ ګوګل ته او تاسو به صرف یو ویب سایټ سرچ کړئ چې د هغې نوم دی ګوګل فلو. په ننني پارت کې به تاسو راشئ چیټ جی پی ټي ته او چیټ جی پی ټي ته به ووایئ چې تاسو ذهن کې کومه کیسه وي هغه به ورته لږه لږه ووایئ. لکه مثال په تور باندې ما د چیټ جی پی ټي ته وویل چې زما ویډیو کې 2 کردارونه دي، تاسو به ورته د کردار نوم هم لیکئ. یو کردار نوم دی بختي رحمان، د بل کردار نوم دی مانو خټک. او ما ورته وویل چې بختي رحمان په کټ کې پروت وي او اواز لګوي چې زما په سر درد دی راشه، او مانو خټک په کچن کې کار کوي هغه ورته وایي چې بس دا دی راغله. نو چې دا دویم کردار راشي وګوري نو بختي رحمان په کټ کې بالکل روغ پروت وي، هغه ورته وایي تاسې په بهانه راوستم. نو دا ورته وایي ته خو په ما ګرانه که نه. دا کیسه ما دې ته ولیکله او ما ورته وویل چې د دې لپاره پرومپټ راکړه په 2 سین کې، ځکه زما سره 2 کرداره دي، زه صرف 2 سینه کوم. تاسو پکې نور کردارونه هم اچولی شئ، 3 4 5، خو د هر کردار نوم ولیکئ او د کردار مخې ته د هغه ډایلاګ ولیکئ چې دا دې له ورکړي تاسو ته به پرومپټ درکړي. نن د بختي رحمان د ویډیو جوړولو دریم پارت دی. زه یم ستاسو ورور ودان مومن. په دې پارت کې به موږ کرکټر جوړو، خو کرکټر جوړولو نه مخکې زه د دویم پارت حوالې سره تاسو یو ضروري خبره وکړم چې تاسو به په هغه پرومپټ کې دا هم ولیکئ چې ډایلاګ به ماله په پښتو کې لیکي، ځکه که تاسو سره دا ونه لیکئ نو ستاسو ډایلاګ به په انګلیش کې وي. اوس راځو پارت 3 ته. پارت 3 کې به موږ څه زده کوو؟ موږ به دلته کرکټر جوړول زده کوو. کرکټر جوړولو لپاره به تاسو راشئ ګوګل فلو ته او ګوګل فلو به تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ. د ګوګل فلو چې کوم اپلیکیشن دی هغه به نه ډاونلوډ کوئ. چې ګوګل باندې سرچ کړئ او راشئ نو دلته به دا پلس نشاني د جمع نشان په دې به تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو آپشن درکړي کریټ کرکټر. دلته به موږ کرکټر اول کریټ کوو. په دې چې تاسو کلیک کړئ دغه شان ځای به تاسو ته ملو شي. نو تاسو به دلته د بختي رحمان ایمیج اپلوډ کړئ، چې کوم تصویر تاسو ډاونلوډ کړی وي هغه به اپلوډ کړئ او د هغې سره به نوم ولیکئ د بختي رحمان، لکه څنګه چې ما دلته کړی دی دا وګورئ بختي رحمان نوم به ورسره ولیکئ. دلته به د ده دپاره یو اواز سلیکټ کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ ډېر اوازونه دي، یو اواز به پرې تاسو د ده دپاره سلیکټ کړئ او هغې نه پس به دلته صرف لږ غونتې دومره ولیکئ چې د دې به فیس نه چینج کوئ او دغه شان نور یو 2 3 خبرې ورسره ولیکئ، هغه هم تاسو د چیټ جی پي ټي نه اخیستی شي. نو ستاسو به یو کرکټر تیار شي. دغه شان به تاسو په ویډیو کې څومره کرکټر کاروئ هغه به تیار کړئ. ما دغه دواړه کرکټر تیار کړي. نو دا اول به تاسو راشئ او تاسو چې کوم سکرپټ جوړ کړی وي چیټ جی پی ټي کې، که هغه 3 سین وي که 4 سین وي که 5 سین وي، هغه به یو تاسو کاپي کړئ. زه دا یو سکرپټ دلته نه کاپي کوم، دا دې سره ډایلاګ هم دي، دا به کاپي کړئ او دا به یو سئ ګوګل فلو ته. ګوګل فلو ته چې راوړئ نو دلته به ګوګل فلو ته دا ورکئ او د دې سره به تاسو هغه کرکټر سلیکټ کړئ. ما 2 کرکټر جوړ کړي وو، یو د بختي رحمان کرکټر و دا مې سلیکټ کړ او بیا مې ورسره بل د مانو خان کرکټر و دا مې ورسره سلیکټ کړ. نو چې دا وکړئ او کلیک یې کړئ نو تاسو ته به ویډیو جوړه کړي دغه شان. دا وګورئ دې ویډیو کې ډایلاګ په پښتو کې دي، خو دلته یو ضروري خبره ده که تاسو دغه شان صرف سکرپټ راخلئ او دلته ورکوئ نو ستاسو په ویډیو کې یو شانوالی نه وي. لکه یو ویډیو به داسې وي او بله ویډیو چې بیا تاسو جوړوئ نو کپړې به بدل وي یا بیا شکل ولا بدل کړی وي لکه داسې. چې موږ به کرکټر څنګه سیم ساتو، یعنې څنګه به زموږ په هر ویډیو چې کله موږ اے آی باندې جوړو د هغې کرکټر به سیم وي. نو هغې طریقه ډېره اسانه ده. ټول نه اول چې کله تاسو اولنی پرومپټ راواخلئ د چیټ جی پي ټي نه او د هغې نه ویډیو جوړه کړئ خپل کرکټر سره، نو تاسو ته به یوه ویډیو درکړي لکه څنګه چې تاسو ته دا اولنۍ ویډیو ښکاري ده. خو که بیا تاسو دوباره پرومپټ راخلئ د چیټ جی پي ټي نه او دلته یې راوړئ او بیا پیسټ کوئ او هغه شان خپل کرکټر ورسره ایډ کوئ نو کېدای شي ستاسو بیا دا کپړې وغیره بدل شي لکه څنګه چې دې کې بدل دي. نو دې سیم کولو یعنې د یو شان کولو طریقه څه ده نو دا به نننۍ ویډیو کې زده کوو. د دې اسانه طریقه دا ده چې تاسو چې کله یو ویډیو جوړه کړه او هغې نه پس دویم پرومپټ راخلئ، لکه زه چې مثال په طور باندې دا دویم پرومپټ راواخلم او دا زه دلته راکاپي کړم نو دې سره به تاسو دا پهلنۍ ویډیو هم ایز ا ریفرنس اخلئ. څه مطلب؟ لکه دلته چې تاسو خپل کرکټر ایډ کوئ نو کرکټر سره به پهلنۍ ویډیو هم لکه دلته چې ما ایډ کړو دا ایډ ټو پرومپټ به ووهئ نو دا به هم ایډ شي. نو دې مطلب اوس دا شي چې زموږ نوې ویډیو ریکارډ کوو نو اے آی ته موږ وویل چې ته به دې زړې ویډیو ته ګورې، په دې کې چې کومې کپړې وغیره جامې څنګه دي هغه شان به برقرار ساتئ. نو امید دی تاسو به پرې پوه شوي وئ. اسانه طریقه دا ده
چې کله تاسو دویم پرومپټ راکړئ دویم پرومپټ کاپي کوئ نو هغې سره دلته د اولنۍ ویډیو چې کومه تاسو جوړه کړې وي هغه ضرور راکړئ نو ستاسو کرکټر به ټوله ویډیو کې سیم وي. دې نه علاوه د دې کورس نه علاوه که تاسو د دې فروټس والا کورس غواړئ نو په دې ویډیو باندې کمنټ وکړئ چې موږ ته فروټس والا یا د سبزۍ والا کومې ویډیوګانې دي دا وښایه نو زه به انشاءالله د دې کورس هم فری راوړم.